السلام علیکم د ایچ پی ایم نیچرستیک چینل ته راغلاست. نن موږ د هغو ویټامینونو په اړه خبرې کوو چې ستاسو د ژوند ستنې دي. دا معلومات کومې اوازې نه دي بلکې د نړۍ د روغتیا سازمان یا WH او GATS او نامتو ساينس پوهانو څېړنې دي. ساينس ثابته کړې چې ستاسو بدن د بقا لپاره ځینو موادو ته سخته اړتیا لري. که دا مواد ستاسو په ورځني خوراک کې نه وي ستاسو بدن به له دننه څخه ونډېږي. دا د ساينسي حقیقت او بقا خبره ده. لومړی ویټامین B12 دی. ساينس پوهان وایي له دې پرته ستاسو حساب او دماغ کار پرېږدي. دوهم ویټامین C دی. پرته له دې ستاسو معافیت شیندل کېږي او رګونه مو وینه بهېدنه پیلوي. دریم ویټامین D دی چې د هورمونونو او هډوکو د کنټرول لپاره یو ساينسي ضرورت دی. او څلورم ویټامین دی چې ستاسو د حجرو د ساتنې مسل دی. دا حیاتي مواد په ځګر سره غوښه، هګیو او تازه سبزیجاتو کې په زیاته کچه موندل کېږي. تغذیه پوهان ټینګار کوي چې ستاسو بدن دا مواد پخپله نشي جوړولی. تاسو باید دا مواد هره ورځ خپل بدن ته ورسوئ، که نه نو خپل ژوند په خطر کې اچوئ. خپله تغذیه جدي ونیسئ او په خپلو لاسونو خپل ژوند مه خرابوئ. دا معلومات له خپلو دوستانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم په ساینسي حقایقو پوه شي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو باوري او علمي معلومات ترلاسه کړئ.